خبرونو سرټکی نغلو کې د 2.15 میگاواټ لمریزې برېښنا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. تیر کال هرات کې 250 لویو کوچنیو تولیدي فابریکو فعالیت پیل کړی. د احمدشاه بابا کور له بیا رغونې وروسته د سیلانیانو پر مخ پرانیستل شو. د وینزویلا نیول شوي ولسمشر پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړل. او بریتانیا کې رسما د فلسطین سفارت پرانیستل شو. او اوس هم بشپړ خبرونه. نغلو سیمه کې د لمریزې برېښنا یوه پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې د کابل سروبي ولسوالۍ نغلو سیمه کې د 2.15 میگاواټه په ظرفیت د لمریزې برېښنا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد شرکت وایي چې دغه پروژه په هیواد کې د لمریزې برېښنا تر ټولو ستره پروژه ده چې د انرژۍ تولید د ظرفیت زیاتېدو په برخه کې به مهم رول ادا کړي. د برېښنا شرکت رئیس عبدالباري عمر وویل چې په دې پروژه کې شاوخوا 400 کورنیو متخصصو انجینرانو او ګڼ شمېر کارګرانو کار کړی دی. دغه پروژه د واویا ترکي ساختماني شرکت او یوه کورني شرکت په مالي لګښت د 14 میاشتو په اوږدو کې پلي شوې چې ملي شبکه کې به له 10,000 څخه د زیاتو کورنیو لپاره د برېښنا زمینه چمتو کړي. تیر کال هرات کې 250 لویو کوچنیو تولیدي فابریکو فعالیت پیل کړی. د هرات ولایت ویان محمد یوسف سعیدي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په 2015 زیږدیز کال کې د هرات په صنعتي ښارګوټي کې شاوخوا 350 لویو او کوچنیو تولیدي کارخونو فعالیت پیل کړی دی. د هغه په وینا د صنعتکارانو د هر اړخیز ملاتړ د پانګوالو لپاره اسانتیاوي او د جوازونو د ورکړې د بهیر اسانه کېدل د صنعتي ودې مهم لاملونه بلل کېږي. د دغو کارخونو پراختیا نه یوازې کورنی تولید پیاوړی کوي بلکې د سلګونو کسانو لپاره د کار زمینه هم چمتو کوي. تخار کې د سرو زرو د یو استخراجي شرکت او ځایي خلکو ترمنځ د نښتې په تړاو یو څېړنیز پلاوی استول شوی. د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د تخار د چااب ولسوالۍ په کانیزو سیمو کې د ځینو ځایي خلکو او د سرو زرو د استخراج و قراردادي شرکت ترمنځ ستونزې او نښتې رامنځته شوي دي. نوموړي د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي له بده مرغه په دې پیښه کې ځاني تلفات او مالي زیانونه هم اوښتي دي. د هغه په خبره د تخار ولایت د مقام په مشرۍ یو ګډ پلاوی د موضوع د څېړنې په موخه سیمې ته استول شوی او جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. کندهار کې د لوی امپراتور احمدشاه بابا د کور د بیا رغونې چارې بشپړې او د سیلانیانو پر مخ پرانیستل شو. د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی مالی او اداري چارو مرستیال قدرت الله جمال د پرانیستې په موخه جوړ شوې غونډې کې ویلي چې اطلاعات او کلتور وزارت د دا ډول تاریخي ځایونو ساتنې او بیا رغونې ته جدي پاملرنه کړې ده. دغه تاریخي ودانۍ د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري د 18.5 میلیون افغانیو په لګښت د 18 میاشتو په موده کې بیا ورغول شوه. یاد کور د بخارایي سبک له مخې رغول شوی چې 6 اساسي اتاقونه، 2 کومکي اتاقونه، 2 منزلونه او یوه زیرخانه لري چې تر دې وړاندې د نړېدو له ګواښ سره مخ و. افغانستان د وچ او تود ژمي له جدي ګواښ سره مخ دی. د خوړو او کرنې سازمان په یو راپور کې ویلي چې د موسمي وړاندوینو له مخې د 2015 کال له نومبر څخه تر 2016 فبرورۍ پورې په افغانستان کې د اورښت کچه ترادي ټیټه او تودوخه ترادي لوړه ده. د دې سازمان د وړاندوینې له مخې د هیواد په ډیرو سیمو کې په ځانګړي ډول شمال ختیځ او مرکزي لوړو سیمو کې به اورښت د معمول له کچې کم وي او د خاورې د رطوبت کموالی به دوام وکړي. فایو ټینګار کړی چې دا وضعیت کولی شي د هیواد پر کرنه او د اوبو پر سرچینو جدي منفي اغیزې ولري. د وینزویلا نیول شوي ولسمشر پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړل. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا د نیویارک ایالت د منهټن فدرالي محکمه کې د 4 جنایي تورونو پر وړاندې د بېګناهۍ ادعا وکړه. پر نوموړي لګېدلي تورونه د نشهیي توکو پورې تړلي ترهګري، د کوکاین د واردولو دسیسه او د وسلو او ویجاړونکو وسایلو لرل شامل دي.
مادورو محکمې ته وویل زه بې ګناه یم، پر ما کوم جرم نه دی ثابت شوی، زه یو باعزته انسان یم او لا هم د خپل هیواد ولسمشر یم. د امریکا څارنوالان ادعا کوي چې مادورو له 2000 کال راهیسې هغه مهال چې د وینزویلا د ملي شورا غړی و د نشهیي توکو په قاچاق کې ښکیل پاتې شوی او دا تورونه د هغه د بهرنیو چارو د وزیرۍ تر دورې او پر 2014 کال کې د پخواني ولسمشر هوګو چاویز تر ځایناستې کېدو پورې غځېږي. ټاکل شوي چې مادورو د مارچ پر 18 یو ځل بیا محکمې ته وړاندې شي. بریتانیا کې رسما د فلسطین سفارت پرانیستل شو. د بریتانیا لخوا د یو خپلواک هیواد په توګه د فلسطین د رسمیت پیژندنې وروسته د دې هیواد په پلازمینه لندن کې په رسمي توګه د فلسطین سفارت پرانیستل شو. د نړیوالو رسنیو د راپور له مخې بریتانیا کې د فلسطین سفیر ویلي دا ګام یوازې د نوم بدلون نه دی بلکې د فلسطین په سیاسي او ډیپلوماتیک بهیر کې یو بنسټیز بدلون ګڼل کیږي. بریتانیا د 2015 کال په سپټمبر کې فلسطین په رسمیت وپیژانده. دا پریکړه د غزې د جګړې له امله د ناخوښۍ په پایله کې وشوه او موخه یې د دوو دولتونو د حل لارې پیاوړتیا او د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د تلپاتې سولې لپاره د لارې هوارول وبلل شول. ګارډین ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمیشنرۍ له قوله راپور ورکړی چې په وینزویلا کې د امریکا پوځي مداخله د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې ده او د نړیوال امنیت لپاره ګواښ بلل کیږي. فولکر تورک خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدامات دا پیغام لیږدوي چې لوی قدرتونه کولی شي بې له حساب ورکولو څخه هر عمل چې وغواړي ترسره کولی شي. هغه ټینګار کړی چې له بهر څخه د رژیم بدلون کولی شي ګډوډي د بشري حقوقو پراخې سرغړونې او اوږدمهاله شخړې رامنځته کړي. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.